قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مذاکراتي هیئت وایي د وسلهوالو طالبانو د خبرو اترو پلاوی د جنگ د ختمېدا او سولې خبرو لپاره رسمي مجلس ته نه حاضرېږي. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی ویان نادري پرون ویل د سولې ټینګښت او د افغانانو د وژنو څخه مخنیوی د دولت لومړیتوب دی، خو 9 ورځې کېږي چې مقابل لوری د جنگ د ختمېدو لپاره رسمي مجلس او بحث ته آماده نه دی. یو شمېر سرچینې وایي وسلوال طالبان غواړي د دویم پړاو خبرو د پیل څخه مخکې 2,000 نور بندیان یې خوشي او مشران یې له تور لیست څخه وویستل شي. د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله هم نن ویلي د طالبانو یوه غوښتنه د دوی د بندیانو آزادول دي، خو کله چې خبرې جدي شي نو د بندیانو موضوع مطرح ده. د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب هم وړ مورز ویل طالبان په داسې حال کې د نورو بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کوي چې تاوتریخوالی یې تر بل هر وخت زیات کړی. 15,500 د طالبانو هغه بندیان چې دوی غوښتل ورخوشي مو کړل چې په دې کې ډېر غټ مجرمین، قاچاقبران، قاتلین حضور درلودلو، ولې د دې لپاره چې د افغانستان د ولس تقاضا د سولې ده، د افغانستان جمهوریت دولت دغه مشکل تصمیم همونی ولو دوی مرخوشي کړ، ولې طالبانو د سولې دا غږ په جنگ باندې مطرح کړلو. د چارو شمیر کارپوهان وایي د وسلوالو طالبانو د 2,000 نورو بندیانو خلاصون ګټه به یوازې د جګړې ورته لمن وهل او د سولې خبرې د ناکامۍ سره د مخ کولو لامل شي. دوی وایي هیواد کې چې اوس تاوتریخوالی زیات شوی، یو لامل یې هم په تیر کې د 15,000 طالب بندیانو خلاصول و چې اوس د راپورونو پر بنسټ سلګونه یې بیرته د افغان ځواکونو سره د جګړې پر مهال نیول شوي دي. دا 15,000 خلاص کړي دي، دا 15,000 نه دي، 100,000 دي، ځکه هر یو شل کسه ځان سره ملګري پیدا کړي دي او دا 100,000 لښکرې مفت ورکړه طالبانو ته او دوی کې ډېر داسې کسان هم شته چې هغه طالبان نه دي، ولې د طالبانو ته واسطې خلکو واسطې کړي دي، دا موږ زوی په دې لیست کې ونیسئ او یو ته د دغو کسان بیرته په جګړو کې ونیول شول، حتی زخمیان شول یا مړه شول. د چارو د یو شمېر نورو کارپوهانو په باور د سولې په خبرو کې ځکه ځنډ رامنځته شوی چې امریکا د سولې هوکړه ارزوي او خلیلزاد د خپل ماموریت د دوام لپاره کوم واضح تګلاره نه ده ترلاسه کړې، نو ځکه په دوحه کې د سولې خبرې هم په ټپه ولاړې دي. هغه بندیان چې سخترین مجازات به یې لیدلي دي، خوشي کړي دي، ولیدل چې جګړه زیاته سوله. زه فکر کوم چې تر اوسه پورې کم نیت چې د افغانستان حکومت دغه پرېکړو لپاره ښودلی ده، لا تر اوسه پورې په دغه نیتونو کې د افغانستان حکومت پاس پاتې نه ده. اما ټول مصیبت د افغانستان حکومت دی، بلکې د افغانستان د خلکو په سر باندې راغلی دغه مرګ او ژوبله، دغه بدبختي، دغه بې امني، دا ټول هیڅ نوع تاثیرات یې ونه کړل. اما تر اوسه پورې د طالبان له خوا نه کوم تاوتریخوالی کې شوی، دلته هیڅ نه وه کوم چراغ، شین چراغ نه ده ښودل شوی. قطر کې د سولې مذاکرات په داسې حال کې له ځنډ سره مخ شوي چې طالبان د جو بایډن د حکومت د پیل او د دوحې د توافقنامې د ارزولو راپورونو تر فشار لاندې راوستي او امریکایي چارواکي وایي د دوحې تړون ارزونه ځکه مهمه ده چې یوه ژمنه یې هم نه ده عملي شوې او طالبانو بریدونو او هدفي وژنو ته دوام ورکړی.